بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مسجد قباء د چې د مسجد نبوي نه کومه چې پیدل لار د نبی رسول سلام په پتلو او مسجد جمعه تر ورسې مخامخ ان شاء الله د تاریخ د تبیا وې ما د دینه د لاسته په دی روډ باندې دا د صحابي کورو او دا واقع سي بخاری مسلم راغست رق عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ اگر هغه یا رسول الله د ساری تیاری زنه شمتلی جمعه ته نو تاسو راشه زما کور ته 2 رکعات په کېو کې چې زه هغه زنه مصلی جوړ کړم. نبی علیہ السلام او سره ابوبکر صدیق او عمر فاروق او نور صحابه راغلي دي او په دې آباده کې ارزه کې چې نبی علیہ السلام یو کمره کې منځ کو 2 رکعات او صحابه او پسیو او بیا د صحابي دعوت کړو عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او بیا نبی علیہ السلام رخصت شروع ګڼ صحابه کرام راغلي په دې کې نبی علیہ السلام د صحابي تذکرو کې چې مالک ابن دخشم نخکاری یو بل کس ته چې خو منافق شوی رینو نبی علیہ السلام ته چې نه هغه په الله او رسول باندې ایمان لري داسې اسبه سه پچا باندې فتوی نه دی پکار نو دې مقام کې نبی علیہ السلام ناس تو د مسجد جمعه ته بالکل مخامخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.